تازه او بد خبر افغانستان د ټیسټ په سیالیو کې ویسټ انډیز پر وړاندې ماتې ته نږدې ده خو څنګه ولې ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر سبب پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې هم افغان توپوهونکو ښه توپوهنه ونه کړې شوه او یو ځل بیا یې پرله پسې خپلې ویکټې له لاسه ورکړې افغانستان په خپله دویمه پاڼۍ کې د دویمې ورځې تر پای پورې د 7 لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې وکړې چې د ویسټ انډیز نه یې 19 منډې برتري ترلاسه کړه د افغانستان له لوري جاوید احمدي تر ټولو زیاتې 2 شپېته منډې وکړې چې دا په ټیسټ لوبو کې د هغه لومړنی 50 او همداراز لومړنی افغان توپوهونکی دی چې د ویسټ انډیز پر وړاندې 50 وهي همداراز ابراهیم صدران هم 23 منډې وکړې د ویسټ انډیز له لوري یو ځل بیا په زړه پورې توپ اچونه ترسره شوه چې راکیم کرنوال او روسټون جیس درې ویکټې ترلاسه کړې چې په روانه لوبه کې تر اوسه پورې راکیم کرنوال 10 ویکټې ترلاسه کړې دي د لوبې په ویسټ انډیز ګټلې وه چې افغان لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړې وه افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 108 منډې ترلاسه کړې وې چې په ځواب کې د ویسټ انډیز لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 200 منډې وکړې او په افغان لوبډلې 90 منډې برتري ترلاسه کړې افغانستان اوس مهال یوازې 3 ویکټې لري او 19 منډې تر ویسټ انډیز مخکې دی د درېیمې ورځې توپوهنه به هم افغان لوبډله پیلوي او بیا به د ویسټ انډیز لوبډلې ته هدف ټاکي چې ویسټ انډیز لوبډله به د یاد هدف پوره کولو هڅه کوي خو له اوسني حالات داسې ښکاري چې افغان لوبډله به په خپله څلورمه ټیسټ سیالۍ کې له ویسټ انډیز لوبډلې ماته وخوري نو دوستانو د دې په اړه ستاسو څه نظر دی لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا بلې ویډیو د الله